بچانو ما نن تی راوغوښتلاست ما نن یو فیصله کړې ده چې زه به په خپل ژوند کې تی ته بیش درکوم نو شراب چیرې دی بابا موږ څه به خبرې هغه به د باندې وتلی سمه ده شراب هم راسي په تی دوه کې یو ورمنډه کوي اصلي خور هم راولئ د هغې هم په دا جایداد کې سته او هغې ته به هم حصه ورکړو بابا موږ ستا درې زامن دا خور بیا له کومې خوا کې راله څه خور ته مې حصه ورکوې دا زما لور ده زما په جایداد کې د ما سره حق لري حصه لري الهکه بابا د چیز د خور حق دی هېڅ حق ما کې نشته په پښتنو کې تا ته اوسه پور داروېدلي دي چې چا خور ته حق پور کړی دی دغه کیسه به پر دغه ځای وشکې د خور یو حق هم نشته حق یې شته پر ما حق شته زما لور ده دوی د واده یې وکړئ ورسئ د خپله خور راولئ د ما پورې زه د هغې در مخ دا خبرې درته کوم ورسئ دواړه ولاړ شاباش د بابا بیا اوس نوې ډرامه شروع کړله خور تا کور کوي خور تا کور کوي خور ته چا در اوسه کور کړی دی او پښتانه کې د خور حق چیرې وه شراب چیرې دا خبر دی یا دا به نه به خبر بیا اوس زه ټلیفون ور وکړه د دې لمبر خو بند دی بیا به څه به کوو او زما په دماغ کې یو اډیا راله ته خوښ راځندې که ها شاباش شراب خیر دی دلته چشکه زه خو د خور ملاوېدو له راغلی وم خیر ته به چشکه ویل ته موږ هم د خور ملاوېدو له راغلي یو بابا ویلې ورورسې خورکۍ در سره راولې موږ خور له راغلي ته به دلې ودرېږې زه به ورشم خور به راوبولم شراب ته خبره وه د چیش خبر ده خیر کویرت خبره وره موږ تاسو ډېر ضروري خبره ده بابا خو رالاړ سوی دی موږ ته بیش راکوي ښه بیش کوي هو نو اوس بابا وایي زه د خور ته مې حصه ورکوم ښه خور ته مې حصه ورکوي هو نو ورسره راځه ته خو تر موږ مشر یې موږ غټ ورور یې زه بابا سره خبره وکړه بس تی دی چم وکړئ خور پر دغه ځای پرېږدئ تی درځئ د بابا سره به یې خبره وکړو راځئ څنګه شو شرابه زویه ما چې ته په کوم کار چې لېږلی ته هغه کار وکړئ که نه وکړئ یا بابا هغې ته ما بیخي ډېر وویلې هغې زما یوه خبره هم نه ومنله تر اخره پورې ښه زویه کسې ویل څه خوره زه بابا راواستولم چې خور ته وراسه په جایداد کې تا ته خپل حق درکړي یا وروره زه جایداد نه غواړم زما جایداد ته د سره کښېږده زه څه کوم جایداد یا خوره ستا حق زه نه کوم ابه سید از ما دوه کوچني وروڼه څه دي زرداد یار محمد هغو ته یې ورکوي بابا هغې اخر په جواب کې راته وویلې چې زما د جایداد حصه زما دوو کوچنۍ وروڼو ته ورکړه سره افسوس د ستۍ پر سوچ ستۍ کوچنۍ خور ستۍ په باره کې کم سوچ کړی او ستۍ دوه کم سوچ د خپلې خور دپاره ولی ډېر د افسوسه دا خبره زویه درته کومه چې دا ستۍ خپله خور چې واده سي تی ته بېګانه سي تی ته پرېږدی سي تی حق نه ورکوئ مګر هغه خور وله دا یې وویلې چې زما د حصې جایداد زما دوه کوچنۍ وروڼو ته ورکړه افسوس د ستۍ پر سوچ باندې ملګرو څنګه د افسوس خبره ده موږ تاسو خوندې خرڅ کړو ولورې واخو په هغه باندې سامان ورکو بیا نو موږ تاسو وایو موږ دې ته جایداد کې حصه ورکړله ډېره د افسوس خبره ده د دې اصل حق خو د واده بعد شروع کېږي چې پر دې پوښتنه وکول سي او خپله حصه ورکول سي زموږ ته په پښتنو کې دا شی نشته د ثواب دپاره د میسج سره شیر کړئ جزاک